هغې نه بعد چې کله زه بي اس دلته راتلم نو ما خپله ځمکه خرڅه کړې وه، زده کړي کې ځمکه خرڅه کړې وه، په هغې باندې دلته په ایپی کې ایپی ته چې راتلم اسلامیه کالج ته راتلم، هغه 2 کالو خدای تېر کړه. داسې وي چې مطلب دلته 4 میاشتې کلاسونه دي، 4 میاشتې کلاسونه مو واخیستو، بیا بل ته کلي ته لاړو، هلته بیا کلي وته صرف بل ته اګزام ته راتلو، اګزام به ورکوو. خو بیا بي اس ته راتلل دا زما لپاره واقعي یو مشکله فیصله وه. خو بیا هم زما مور، زما ورونه یا زما مور خاص کر والد صاحب مو زما والد صاحب وفات شوی دی، اور چې ټول هر څه سیسټم نو هغه زما مور چلو. موږ والد صاحب موږ ډېر ماشوموالي باندې موږ والد صاحب وفات شوی دی. نو بیا زما مور خاص کر چې وه هغې زه بلکل دې ته پرېنښودم چې تا د به هېڅ قسم به سرګنې ته لاړ شو، داسې ځکه زموږ مور کار ته کلي کې زمینداري کوله، که نور به هر څیز به یې کوو. هغې زه دې ته بلکل دا ماته احساس نه دی راکړی چې ته کوه ته هر څه کوه. تر اوسه پورې هغه دا وایي چې تا ته به هېڅ قسم مسله نه وي. خیر موږ دې په ناره یو، موږ دې هر رنګه هر څنګه حالات دي، خو تا ته به دررسي. خو در رسولي هم دي دلته اسلامي کالج په رنګ دلته صرف د کالج فیسونه نه وي یا نور داسې څیزونه نه وي. پېښور کې اوبه هم په پیسو دي، هر څیز په پیسو دی. هلته کوم کینې او کوم باسې ټولې په پیسو دی. او دا څیز بیا د کلي نه چلول یا داسې چې سړي نه څه روزګار شته، نه څه نه پلار نه والد صاحب شته، نه نور څه داسې څیزونه وو، نو هغه چلول واقعي چې ډېر مشکل کار وو. خو زما مور وایي چې زه په هر حالات په هر ډګر سپورټ کړی وم او تر دې حده یې راورسولم چې دلته مې بي اس وکړو، اوس فارغ شوم. هغه مهال ماشاءالله